چې د چام ښځی د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغه هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ ژوند تېری زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث دی بس هغې ته ګوره اوس نبی علیہ السلام د خاوند متعلق فرمائی وی خیرکم خیرکم لأهله خلق کوئی پلان کې ښه سړی دی پلان کې سړی ډېر ښه سړی ډېر زبردست سړی نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی رسول الله مبارک فرمائی خیرکم پتاسو ټولو کې غوره سړی پتاسو ټولو کې ښه سړی خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره ښي هلکه خبرې مه کوئ پرېږدئ چې کوم سړی په خپل کور کې خپلې ښځې سره او بچو سره ښي دا په تاسو کې ښه سړی دی بارخوار سړی ښي یار دوست سره ښه ژوند تېری چکر چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې دومري ته چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې دوی ته مړه چکر ولګو نو بارخوار سړی ښه سړی دی او چې کور ته راننوځي نو زمري یې د بریتونه نیولي ښځې ته غوسه نو حضور پاک فرمایي خیرکم تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي وانا خیرکم لأهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې ښیمه رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تېره کړې ده سړي ته داسې وي چې کور ښه ژوند تېر کا چې ښځه صفت وکړي او زه به یې در یو څو مثاله درکړم یو ځل نبي علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عائشې چې ته کله اوبه وڅښې نو باقي ماله راوړه او ورته وی نه د الله رسوله مخکې به تو وڅښې بیا به وروسته زه څښم وی نه تو څښه نو عائشې بیبي اوبه وڅښلې نو بیا وله جام راوړه نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړو وی عائشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې نو عائشې بیبي ورته ګوته ونیوه وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې دقه ځای مې شونډې پرتې وې قسم دی حضور پاک مبارک د عائشې د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې اوبه وڅښلې اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته به هم په دقه ځای د شونډې اکدم دا ښځه به ترې قربانېږي او که نه به قربانېږي زموږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبه څکي شي وخو دې څکي ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي ټول جام دې ولاړه خدای بیخ وباسه ورشه توی که شابه او جام شوړه که نو بیا پکې اوبه راوړه دا د شریعت خلاف خبرې دي ښځه سوینده خو نه ده ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده خو چې ته سینګ د الله بنده ده هم د خدای بندګۍ ده ته چې سینګ په دې خفه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي الله هم په دې خفه کېږي چې د ښځې بېعزتي وکړي نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال سره ښي او زه تاسو کې په دې صفت موصوف یم زه د خپل اهل و عیال سره او د خپل کور د خلکو سره ښیم بهترین یم خیر معنی بهترین او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط نه بیبي له ډب ورکړی دی نه غلام او نوکر او خادم له ډب ورکړی دی په خپله زندګۍ او که ته وایې دا دومره ښه اخلاق قسم دې د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا که د رسول الله مبارک د یوې بیبي په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي دا ولې دا ژوند یې ښکلی تېره په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی په مینه به ښځه تابع کوي په محبت به ښځه تابع کوي زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم یو ډېر لوی مفسر مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه لوی سړی تېر شوی دی په خپله قصه کوي وی هغه وخت چې زه په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وم دا د مور او پلار سیکانو دی خدای مسلمان کړ نو په دې دیوبند د کلي نوم دی د دې دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و مالدار سړی و خو سیټ نیک سړی و لور یې پیغله شوې وه
د سیټ لور پیغله شوه نو د لور هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې زه د خپل لور یو عالم له په نکاح کوم یو بل سره مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی زما هم خواهش دی او دا لور چې یو عالم له په نکاح کوم نو چا ورته وی چې عالم ګورې نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی علما خو هغوی ته معلوم دي هلته ورشه نو محتمم صاحب ته ووایه نو لور له به دی چې ته یو ښکلی عالم وګوري دا به ډېره ښه ده نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون ټول ووایه بجلی چې راړه شي یا تکلیف راشي در انا لله وایه نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالمي نوجوان نو ما ته وښایه چې دا لور ور په نکاح کوم یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یو هلک ولید او مې خوښ شو که هغه واده نه کړی و د هغه خواهشي نو لاول مې اخ دی او که بالفرض د هغه زړه نه کېږي یا واده کړي بل به راله وګورئ محتمم صاحب هوښیار و هغه وی ودرېږه راده د خوښې دا به لاول وګورو هغه پسې هلک ولېږه راویې غوښته مولانا احمد علي لاهوري وی زومه وی ما ته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي د دې دیوبند دیم نیک سړی دی لور هم نیکه ده د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي نو تا باندې راتېر شو ته خوښ شوې څنګه دې خیال دی واده دې کړی دی ما وی چې نه نو څنګه دې خیال دی نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی ما زما خو مور او پلار سیکان دي او زه مسلمان شوم هغوی د کور هم شړلې ما زما څه دي او دا خو د سیټ صاحب لور ده دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي خو ستا خوښه ډېره ښه ده خوښه مې ده په پلانکې ورځ به موږ راځو نکاح به تړو مولانا احمد علي لاهوري صاحب وایي چې هغه ورځ شو د نکاح د تړلو وی زما یو جوړه به دویمه نه وه نو ملګرو ما ته وی چې دا جامې دي خیرنې دي او مهرباني وکړه زمونږ واچوه خو زه په دې پوه شوم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي په دې کې وبدي ښکارم د چا غټې دي د چا لنډې دي مشوره یې دا راکړه طالبان هم زموږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي وایي چې غسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې سرسنت به وکړي جامې به برابر کې او بیا به لنګ ووې او بار به راوړي دا جامې دې نچوڼ کا او بس نور ته به یې واچوې او بس وبې بادې او بس اوچې بشي وابچې ما چې یاره دا خبره ټیک ده وی غسلخانې ته ننوتم ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل او مې لمبل او جامې مې ځان له ووینځلې او لنګ مې و بار راووتم خو بس طالبانو را سره چل وکړو زه مړو پوه نه شوم ورځ د وریځ به نري نري باران او جامې کم دی وچېدې جامې بادوم او هوا له ورکوم او جامې کم دی وچېږي او طالبان هم را پورې خاندي چې ټینګ شه وی خیر جامو نه څه ناسه اوبه اوچې شوې خو نمجنې دي مې واچولې یخني به پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د سخرونه مې رالل او خیال مې رالل نکاح تړلی کېږي چې سخر مې ما ته وکتل نو سخر مې پېښ و چې د دې غریب همدقه یو جوړه ده او بله ورستې راغلې همدقه و نن هم همغه ده او ځان لینځلې ده او لا وچه شوې نه ده په ما پوه شو وی نکاح وتړلی شو د نکاح نه پس واده شو ښځه مې کور ته بوتله مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي چې ښځه خو د سیټ لور ور نیازبینه وه او ما سره سو ټماټر خوره وچه ډوډۍ ځان له خوشتکه هغې باندې ګزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې وچه ډوډۍ به مو بو کې خوشتول او ګزاره به م پرې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به م ډوډۍ خوړه دې زمانه کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اومه پلار کره دی هغه زمانه کې داسې نه وه او میاشت پس 2 میاشتې پس جنۍ د پلار کره تله چې میاشت پس مې ښځه پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړه سیټ صاحب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند څنګه ومونته خاوند څنګه دی نو که د دې زمانې ښځه وې بلا شیشکه نو څه به یې وې ای پلاره غرقه دې کړم چاله دې ورکړم ملا له دې ورکړم چې ډوډۍ در سره نه وه نو په دا اوبو کې به دې غورځولي وم یو ورځ مرګ وراغلی به نو په ما خو هره ورځ مرګ تېرېږي چای خو یې پرېږده خو ډوډۍ هم نشته ترکاري هم نشته دا چاله دې په نکاح ورکړم تا زما تپوس نه کو د خاوند تپوس دې زما نه کو
لیکن اگر جنہیں دیندار داو دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اخلاق اس گورا کہ تپو سے تیو کچھ بیٹی شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند سنگو منتا اور تصوی وی بابا وی دنیا کی بمی دا جنت خبرے ہو رہے دے کہ جنت برازی او دا سے خوشحالی بھئی پکے او دا سے دا در سکون بھئی او بندہ پکے دیر زیاد خوشحالی وی بابا قسم پا خدای چی بدنیا کی مالا خدای جنت را کردے اور مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھی پخپل آپ بیتی کے وی یہ وہ وقت تا جب احمد علی نتا آج احمد علی ہے وی دا اغا وقتو چی دا ما دا مقام نو او ما تخد جنت وی وسوی الحمدللہ احمد علی دے وی دا کشف خوامان دو یو دل یو سڑی والا راغ ویستا پا گوان کی دو کسان بڑی دی او سیب جنازہ بے تکے پا پلان کی تیم دا سرخکتا کوئی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ نو مرگر وطوی شاگردانو وی سیب دا دمر دعوخو پیغمبرم ندا کرده دا غیب علم خواہ اللہ سر دے تا تا سپتا لگی کہ یو جنت تلالو بل دوزخ تلالو بس میں نے کہا آپ پوچھ لے ما اوی قاسوی تپوسو کہ چھ معلومات اکرل خبر ٹھیکو خطا وی چھ اکم جنت تتلی وغی ایکسیڈنٹ کے مڑو اور رسول اللہ مبارک فرمائی صاحب الحجم شہیدون ایکسیڈنٹ کے مڑو جنت تلال او ابل مریتا تیزندے چولے وزان لیزانی پانسی کڑے ہو دیتا کشف ہوئی دی بزرگانو تکیے گئے یو زل یو سیٹ ور پسر آگے وی سیب جماعت میں جوڑ کڑے دے لنبے منز بپکے تکے افتتاح بے تکے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ویڈے رکھا چھے لارو پا جماعت قدم کے خود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے بہت بہترین کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر بہت خوبصورت لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا دیر خشتہ خوبصورت جماعت خواہ افسوس چھے پا حرام نوے جوڑنا خواہ نا سیر تچاوے پھر ٹانگی ادرک لکے نا ہم دقا سے خے تے وورو لچے پا حرام دے جوڑ کرے دیکھے نا سیٹوی ٹک وئی یو ما تا پتا دا یو اللہ تا پتا دا نہ دا ما خد تا پتشتا نہ بچوتا دا ما دا سود پا پیسو جوڑ کرے دے یہ تکشف ہوئی نہ مولانا احمد علی لاہوری وی ویچے کم وقت دا ما خد ویچے جنت خدای را کرے دے ویچ پا دے مقام نوم چے دا اس خدای کم مقام را کرے دے نہ دا ولی خد دا خاون صفت کئی دے پا دے وجہ کئی چے خاون دا خد سر خجن تیر کی خشتہ بہترین جنور سر تیر کی